امریکا ته د ولسمشر غني سفر د جو بایډن سره ملاقات کې څه وویل شول او د دغه سفر ګټه افغانستان ته څه ده؟ سلام، ستړي مشئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په 2 ورځني رسمي سفر د امریکا متحده ایالاتو ته تللی و. ولسمشر غني او ورسره مل پلاوي پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره وکتل. د امریکا جمهور رئیس جو بایډن په دغه کتنه کې وویل د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو تر راوتلو وروسته به هم د افغانستان سره د امریکا سیاسي، اقتصادي او نظامي مرستې روانې وي. بایډن وویل افغانان باید د خپل راتلونکي پریکړې پخپله وکړي چې هغوی څه غواړي. په ملاقات کې ښاغلي غني د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د ایستلو په هکله د جمهور رئیس بایډن پریکړه تاریخي وبلله او زیاته یې کړه چې په دې سره د امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو نوی باب پیل شو. جمهور رئیس غني وویل موږ دلته راغلي یو چې ستاسو د پریکړې درناوی او ملاتړ وکړو. د افغانستان جمهور رئیس وویل چې تر دې وروسته به د امریکا او افغانستان اړیکې نظامي نه بلکې د دواړو هیوادونو د پراخو ګټو په هکله وي. غني په خپلو خبرو کې وویل چې د اړیکو د نوي باب نه خوښ او راضي یو. جمهور رئیس محمد اشرف غني په افغانستان کې د تشدد د پیښو ډېرېدو ته په اشارې وویل چې د واک د انتقال په بهیر کې دا ډول پیښې کیږي. خو زیاته یې کړه چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې توان لري چې په حالاتو برلاسي شي. دغه راز له دغې لیدنې وروسته ولسمشر غني په واشنګټن کې په یو خبري کنفرانس کې خبریالانو ته وویل چې طالبانو ملاتړي باید پوه شي چې افغانان په زور غاړې خېدو ته نشي اړ کېدلی. د افغانستان جمهور رئیس امریکا ته خپل سفر بریالی وباله او زیاته کړه چې د امریکا حکومت د افغانستان لپاره 3.3 میلیارده ډالر د کانګرس څخه غوښتنه شوې او کانګرس کې ډاډ راکړل شو چې په دې برخه کې به اوچت ګامونه په بیړه اخیستل کیږي. ښاغلي غني همدارنګه وویل چې د امریکا د دفاع وزیر لیوډ آسټن سره په ملاقات کې هم د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د تجهیزاتو د ورکولو ژمنې وشوې خو نور جزئیات یې ورنه کړل. هغه دا خبره هم وکړه چې امریکایي چارواکو ورته ډاډ ورکړ چې د هوایي ځواک په برخه کې به د افغان ځواکونو ضرورت هم ژر حل شي. هغه وویل چې له افغانستان څخه د عسکرو له وتلو وروسته به هغه قراردادیان چې د هوایي قواو د حفظ او مراقبت مسؤلیت لري خپل کار روان ساتي. هغه وویل چې ولسمشر بایډن ورته د ملګرتیا او مشارکت ډاډ ورکړ. په هر حال تاسو امریکا ته د ولسمشر غني د سفر او د هغه د خبرو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مرته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي زر پرې لایک کړئ. بیا ستاسو پر تر ازم پرې وبخښئ. خدای مو سپارم. د الله امان.